سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې او همدارنګه له سی ټاک یا کالیفورنیا ټاکس ایجوکیشن کونسل سره رجسټر ټاکس پریپیر یا رجسټر ټاکس چمتو کوونکی هم یم. ځینې دوستانو ځینې پوښتنې راسولې دي د ټاکس په اړه. یو دوست پوښتلی دي چې تر کله پورې موږ کولی سو ټاکس فایل کو او بهترین اپشن د موږ لپاره څوک دی، یعنې په چا باندې باید موږ ټاکس فایل کو. ډېرې ښکلې پوښتنې دي. تاسو کولی شئ د اپریل تر 15مه پورې خپل ټاکس فایل کړئ، یعنې د اپریل 15مه اخري ورځ ده. نو که چېرته د اپریل 15مه رخصتي وي بیا زیاتره وخت اکسټنډ کېږي تر 14مه 18مه، بعضې وخت کې تر 18مه پورې. او دویمه پوښتنه دا کړې وه چې یعنې د موږ لپاره بهترینه ګزینه څوک ده، یعنې په چا باندې باید موږ ټاکس فایل کړو چې په دقیق او درست ډول باندې موږ ته ټاکس فایل کړي. نو تاسو معمولا کوشش وکړئ چې سی پی ای سرټیفاید پبلک اکاونټنګ یا ټاکس اټرنی او یا هم رجسټر ټاکس پریپیر سی ټاک رجسټر ټاکس پریپیر پیدا کړئ او په هغو باندې خپل ټاکس فایل کړئ. معمولا ځینو دوستانو ټاکسونه فایل کړي دي په داسې چا باندې چې ګوس فایلنګ یې ورته کړی. ګوس فایلنګ هغه ته وایي چې شخص معلوم نه وي او ټاکس فایل کړی وي. معمولا هغه تاسو ریفند ځنډوي حتی تر کلونو پورې. تاسو به ونه سئ کولی چې بیا خپل ریفند ترلاسه کړئ او نورې ستونزې هم درته پیدا کوي. نو دې په خاطر باندې ډېره مهمه ده کله چې ټاکس فایل کوئ په هغه چا فایل کړئ چې هغه له آی آر اس او د کالیفورنیا له فرانچایز ټاکس بورډ سره رجسټر وي. نو که تاسو غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو او د تاسو ټاکس درته فایل کړو، نو تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 950 14 شمیره اړیکه ونیسئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې 1411 پومونا روډ کورونا کالیفورنیا ته تشریف راوړئ زموږ مرکزي دفتر ته. نو موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو. مننه.